دوستانو سلامونه. که غواړئ چې ستاسې د موبایل کې چې کوم کیبورډ استعمالوئ هغه کیبورډ کې ستاسې انځور اوسیږي، تاسې دغه برنامه یا هم کیبورډ له ځان سره انسټالولی شئ له پلی سټور څخه مای فوټو کیبورډ په نامه هغه دی. نو تاسې چې کله هغه که انسټال مو که بیا به دا ډول سکرین ستاسې مخې ته راشي، نو تاسې به په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوکې نه وروسته که غوښتل مو چې دا کیبورډ تاسې ته کوم نوټیفیکیشن در هغه کې نو تاسې په الاو او کنې ډونټ فعلا زه ډونټ الاو باندې کلیک کوم. ډونټ الاو باندې چې مې کلیک کړل ته تاسې باید له ځانه سره په موبایل کې ستاسې موبایل کې باید انټرنیټ فعال اوسي. ګورئ فعلا ما وای فای بند کړی دی یا ډیټا مې ورته آف کړې ده، نو دلته لیکلي پلیز کنیکټ ټو انټرنیټ اینډ ریټرای. نو زه به فعلا د موبایل وای فای فعاله کړم. څنګه چې مې فعاله کړه بیرته به په ریټرای باندې کلیک وکړم. ریټرای باندې چې مې کلیک کړل ته تاسې لیدلی شئ نو ډول ډول کیبورډ دی زما مخې ته راغلی. نو فعلا زه په کسټم کیبورډ باندې کلیک کوم. کسټم کیبورډ باندې چې مې کلیک وکړ نو دلته به دا ډول سکرین مخې ته مې راشي. نو که غواړم چې خپل د ګیلري نه کوم عکس یا منظور په دې کیبورډ باندې ولګوم نو زه به په دغه ځای باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړل ته تاسې لیدلی شئ هر انځور چې تاسې لګو زه غواړم دغه انځور په کیبورډ باندې مې اوسیږي. نو تاسې به کراپ کړئ یا به هر څومره برخه چې ستاسې په کار وه تاسې هغه کولی شئ. کله چې مو انتخاب کړه هغه نه وروسته په دغه ټیک مارک کلیک وکړئ. نو دې سره ګورئ تاسې لیدلی شئ د کیبورډ بیک ګراوند کې یا شاته مثلا دغه انځور راغی. نو تاسې خپل انځور هم په دې کیبورډ کې لګولی شئ. نو دلته خپل هم د هغه له لورې بعضې هغه دي بیک ګراوند دي په د کیبورډ هغه لپاره دلته تاسې چې کله کلیک پرې وکړئ دلته دې لپاره مخکې مې ویلی چې انټرنیټ ضرور دی. نو تاسې ځکه چې بعضې بر هغه پکې ډاونلوډول غواړي نو کله چې ډاونلوډ شي ګورئ تاسې لیدلی شئ دلته چې دغه او دې تر څنګ لایو وال پیپر یې هم لګولی شي. لایو وال پیپر باندې چې کلیک کړئ دلته بعضې لایو ژوندی وال پیپر چې ورته یا ژوندي تصویرونه نو هغه هم تاسې ورته لګولی شئ. فعلا دلته زه دغه باندې کلیک کوم ډاونلوډینګ. نو دا به ډاونلوډ کیږي هغه نه وروسته به په دې باندې هغه کیږي لږ وخت به ونیسي. د انټرنیټ سرعت ته په کتو څومره چې سرعت تیز وي همغومره به دا زر ډاونلوډیږي. نو تاسې دلته لیدلی شئ ډاونلوډ سکسسفولي. نو کله چې ډاونلوډ شي بیا به تاسې اپلای ناو باندې کلیک کړئ. نو دلته به د کیبورډ بیک ګراوند کې اوس تاسې لیدلی شئ چې انځور بدل شوی دی. نو د دې تر څنګ تاسې په دغه ای باندې چې کله کلیک کوئ دلته ډول ډول آپشن به راشي. نو هر هغه چې تاسې خوښ کوئ د کیبورډ دغه د تورو کوم انداز هغه چې ده دا تاسې بدلولی شئ. لکه ای بي سي چې ده د دې شاته ډیزاین چې ده دا تاسې بدلولی شئ. هر یو باندې چې تاسې کلیک کوئ دا به ډاونلوډیږي. نو انټرنیټ دې لپاره ډېر ضرور دی. تاسې ګوره لیدلی شئ چې اوس توري یې د بدل شوي دي او ګلاب ډیزاین یې اخیستی دی. دې تر څنګ په دغه دریم آپشن باندې چې کله تاسې کلیک کوئ د فانټ سټایل د تورو سټایل چې دی یا فانټ چې ورته وایي هغه څرنګه تاسې انتخاب دلته تاسې رنګونه هم هغه کوی شئ. دې ځای نه سلیکټ فانټ کلر نو دلته تاسې هغه کوی شئ د هغه به هم بدلیږي. ګورئ تاسې زه اوس فعلا په دې شین هغه باندې کلیک کوم تورو رنګ هم شین هغه ته واوښته رنګ ته. دې نه وروسته فانټ سټایل دی. فانټ سټایل هم دې ځای نه تاسې تغییرولی شئ چې کله ورباندې کلیک کوئ دا به ډاونلوډیږي هغه نه وروسته به بیا تغییریږي.